د پښتو ادبي جرګې لاهور د ټولو غړو ډېر زیاته مننه کوم او د هغوی ستاینه چې په پردۍ خاوره باندې په پردي ملک کې هغوی د خپلې ژبې دپاره د خپل کلتوري علاماتو دپاره هڅې کوي هلې ځلې کوي. دا ډېر نران خلک دي، ډېر تکړه خلک دي او دا ډېره لازمي خبره ده چې یو قام او د قام خصوصا زلمي چې دی هغوی په خپل ذهن کې دا سوچ لري، هغوی ته د دې خبرې ادراک وي چې زموږ ژبه ده، زموږ تاریخ دی، د هغې دپاره د خپل نسلونو دپاره به موږ مخکې ځو، هلې ځلې به کوو. د دغه خلک څوک چې په دې کې دي او د دې دپاره څه قسم هم سټرګل کوي، دا د ستاینې وړ دي، ډېر لوی خلک دي او دا کوم بوټی چې تاسو کرلی دی د پښتو ادبي جرګې لاهور په نوم باندې موږ هیله یو چې ډېر ژر به دا بوټی چې دی دا به ډېره غټه ونې او د دې د سوري لاندې به د پښتون قام هغه احساسي محرومي، هغه مسلې هغه به حل کړی شي، د دغه حالاتو او د وخت غرمونه به هغو راوځي، که د تعلیم د رڼا په لاره باندې هغوی ته دا شعور ورکړی شي. ادب چې دی هغه بېشکه د ژوند تشریح دی، خلکو ته رڼا ورکوي، خلکو ته نیغه لاره ښیي. زمونږ راروان نسلونو لپاره د زلمي کول لپاره په دې خاوره باندې چې بډې ګڼ تعداد کې میشته دي، د هغوی لپاره ډېر ښه پلیټفارم دی او زما دا پیغام دی ټولو هغه پښتنو زلمو ته چې هغوی په پنجاب کې میشته دي چې همدغسې تنظیمونه د دې تنظیم سره شامل شي او که فرق دا ممکن نه وي نو چې په کوم ځای کې هغوی میشته دي هلته دې دا قسمه تنظیمونه جوړ کړي چې د ژبې خدمت هم وکړي او د قام د روښانه سبا دپاره خپل عیسا کوم منډه تړله چې د هغه وویلی شي. ستاسو ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. خوشحالي راته وشوه، ډېر زیات خوشحاله شوم چې په لاهور کې هم داسې خلک شته او داسې ټولنه شته او داسې په دې کې د چا کاوش شامل دی، نو زه د هغو هم ډېره زیاته شکریا ادا کوم. ګوره هره ژبه چې ده دا په دوه حصو مشتمل دی، یوه حصه نظم دی، یوه حصه نثر. ژبه چې ژوندی کېږي نو دا اصل کې په نظم ژوندی کېږي. ادب چې دی د کوم شي نوم دی نو هغه د نظم نوم دی. نثر خو هر څه په نثر باندې ژبه نه ژوندی کېږي او همدا وجه ده څوک چې په لیټریچر کې ماسټر کول غواړي یا پی ایچ ډي او فردر تله غواړي نو دا د هغه دپاره ضروري خبره ده چې هغه به په نظم کې هم څه پرمختګ کوي، هله به هغه مخکېږي. پښتو ژبه چې ده نو دا د ډېر لوی مشکلاتو نه دوچار ده، د ډېر وخت نه دوچار ده او توجه په دې باندې نشته. څه وجوهات خو دا کیدی شي چې زمونږ غلامانه دغسې دی څنګه چې بدرطوفان صاحب ووایي چې هغه شی په موږ باندې چړاو دی چې موږ د خپل کلچر او خپل دستور او خپل طریقې کار او خپل رسم رواج او دا شی رف طرف ته موږ د هغې نه روان یو، بل طرف ته روان یو. د بل هغه چیز موږ ته ښه ښکاري، خپل هغه موږ ویو چې لکه دا د ټکې نه دی. حالانکې پښتو چې ده نو دا د انګریزۍ نه پخوانۍ ژبه ده. اتوان جزات المسیح هم د دې تاریخ شته. انګلیش خو اوسنۍ ژبه ده، دغسې دا نور ژبې خو اوسنۍ دي. نو زمونږ هغه پخوانۍ ژبه چې هغه ځان له یو کلچر لري، د هغې ځان له یو ادب دی، د هغې ځان له یو وسیع ایکسټنسیو وکیبلري ده. نو ژبه چې دا په قوم ژوندی کېږي او داسې کوششونه چې څوک کوي نو هغو ته سلام پکار دی، د هغو حوصله افزایي پکار ده. دا کوم مورنۍ ژبه چې ده په دې کې ته څه زده کړه، زده کړه وکړه. ژبه زده کول ګناه نه ده، داسې نه ده چې څوک انګلیش زده کړي چې دا دی ګناه کوي. د حضور صاحب د وخت نه دا خبره ثابت ده، د صحابهو د وخت نه ثابت ده. حضور صاحب په خپله یو ټیم لېږلی د ژبې زده کړې دپاره. زه ستاسو کوشش ته سلام کوم او ډېر زیات خوشحاله شوم چې تاسو د دې په لاهور کې هم داسې یو ټولنه او یو ګروپ شته چې هغه د دې خبرې دپاره کوشش کوي، محنت کوي او دا ژبه ژوندۍ ساتي.